فتا د جنو محفل تود دی فتا د جنو محفل تود دی پلیونی یار دی اجرې آباد دینا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، غږ دی د ریډیو پیغام اف ام 90.4 مردان پروګرام حجره او حجرې پروګرام سره زیم سکندر حیات. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو اجرو ته چې دی راغلی و. څنګه تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې مونږ کلي په کلي ګرځو، اجرو ته ستاسو درځو، ستاسو بیټکونو ته درځو، ستاسو کلو ته درځو او هلته کې ستاسو سره خبرې اترې کوو د علاقې په رسم و رواج باندې، په کلتور باندې، د دې سره سره د دغه علاقې په موسیقارانو باندې، د دغه علاقې په اهمو شخصیاتو باندې، پخوانی دور څنګه و، اوسنی دور څنګه دی، مشران څه وایي، کشران څه وایي، ځوانان څه وایي، په دې ټولو باندې په دې پروګرام کې مونږ خبرې اترې کوو. اوریدونکو، دغه سلسله شروع شوې وه، مختلفو علاقو ته، مختلفو کلو ته، مختلفو اجرو ته مونږ تللي وو. نن هم د مردان یوه کلیواله سیمه ده، زرخیزه سیمه ده او ډېره ښکلې سیمه ده، ډېر ښکلی ځای دی، ګیر چاپېره پټي دي، باغونه دي، فصلونه چې دي نو هغه ولاړ دي. نو ډېر زیاته ښکلې علاقه ده، کلیواله علاقه ده. که هر څو لږ شانتې روډ ورته خراب راغلی دی، روډ چې دی د روډ مسله ده، خو نور دغه علاقه، دغه کلی چې دی نو هغه ډېر زیات ښکلی دی. او په کومه اجره کې چې مونږ دا وخت موجود یو، نو دغه اجره د میر رحمان کاکا ده. د هغوی په اجره کې میر رحمان کاکا او د فقیر ربابي او د سلطان بابا د هغوی اجره ده. په هغې کې مونږ دا وخت موجود یو. په ګڼ تعداد کې دلته کې په دې اجره کې مشران هم راغلي دي، ځوانان هم دي، ماشومان هم دي، د ساز او اواز د دنیا او ملګري چې دي نو هغه هم دلته په دې پروګرام کې موجود یو. د پروګرام په شروع کې زه د سید رحمان کاکا هم ډېره زیاته مننه کوم چې د دغه اجرې په راجوړولو کې زموږ سره بار بار رابطې وکړې، بار بار یې موږ سره رابطه به وه. او د بله ورځ نه چې کله د دوی سره پروګرام ډن شو، د پروګرام ورسره خبره وشوه، نو د هغه وخت نه دوی په منډو ترړو باندې دي. نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. اورېدونکو، پروګرام کې سکندر حیات بالکل یوازې نه دی، بلکې زما سره زموږ ډېر قدرمن ملګری، مشر او براډکاسټر ګل لالا، د چا نوم چې ګل حبیب الرحمان دی، خو په ګل لالا باندې مشهور دی. نو ګل لالا چې دی دلته کې را سره موجود دی، د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم ګل لالا، څنګه یې؟ ښه. وعلیکم السلام. ډېره مننه سکندر صاحب، ډېره زیاته مننه. او زه خو مخکې نه وم خبره چې دا څونه مزید یا به ځان لا کولې. اوس خوند دې واغسته؟ خوند مې واغسته او انشاءالله تعالی چې ژوند یې او خیر نو دغسې په شریکه به یې کوو، د مینهوالو سره به یې بیا هسې. ګل لالا چې راتلو دغې علاقې ته راننوتو، روډ ډېر زیات خراب و. ګل لالا سره په موټرسایکل باندې په ګاډي کې دغه خبره کېده چې را روډ خراب دی، علاقه ښکلې ده، خو روډ او بیا را سره یو بله واقعه هم وشوه. داسې کله کله کېږي، کله کله کېږي. بس چا خبره مونږ هم چې دی نو خیال نه و، چونکې هلته هم میلمانه راغلي وو او میلمانه و، بیا چې دی एकदम ناڅاپه راووتو، نو په دغه وجه باندې هغه مین سیس چې دی نو رانه پاتې شوی. نه، په کاره چې داسې ښایسته ځای چې ما له خدای پاک ښایست د یوې علاقې راکړی که نه، نو زما حکمران ولې نه ورکوي؟ دکه اوس د دې هر څه برابر دي، خو د کوم روډ باندې چې مونږ رالو نو دا خو د استوګنۍ لار نه ده او نه د تګ لار ده. دې کې مریض هم راتلی شي، دې کې خیبت هم راتلی شي. اورېدونکو ته دا هم وایم چې په لاره د ګل لالا سره په دغې خبره وشوه چې دغه روډ دومره وران روډ دی، دومره خراب روډ و چې مونږ هم د بیمارانو خبره وکړه چې دلته کې ایمرجنسي راتلی شي، بیماران راتلی شي. نو په کار ده سید رحمان کاکا را سره ولاړ دی، هغوی سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی، ټیک. طبیعت دی ښه دی؟ خیر سالي. څنګه ودې لیدو، ذهن کې دې څه و او رالو؟ هسې تمه دې وکړه نه چې مونږ به راشو ستاسو ځای ته؟ یاره انشاءالله تمه خو مې ومه، خامخا به راځي انشاءالله. او ما بل دا زما شوق و، ما چې زه یو اجره پروګرام جوړ کړم، نه مې د فقیر او میررحمان اجرې ته تاسو راوستلی، ما نو بعد څو مشران هم راوستي دي. بس صحیح. نو څنګه اجرې پروګرام ته په کم نظر ګورې چې څنګه ښه دی که نه؟ اجره پروګرام ډېر ښکلی دی، ډېر هغه زړه مینه پرې راتازه شي. صحیح ده. او خوشحاله په دې نن دوه ربابیان دي، دوه منګي واله دي او د اواز د دنیا ډېر ملګري دي. نو نن به د پروګرام نه اورېدونکي ډېر زیات خوند واخلي. یو اجرې کم مالک دی، هغوی هم را سره موجود دي. سلطان
میرامان کاکا چې دی نو میرامان کاکا را سره موجود دی د هغوی سره خبرې اترې کوو. میرامان کاکا ستاسو ډېرې زیاته مننه کوو چې دغه ښکلې حجرې انتظام مو وکړو، درناوی مو راته راکړو او دا د پښتنو کلتور دی، د پښتنو یوه نښه ده، پښتونولي ده چې میلمانه لاړ شي د هغوی قدر کوي، هغوی درنوي. تاسو موږ ته درناوی راکړو نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. جزاک الله. څنګه لیخې خوشحاله اوسئ. تاسو ته اول زه زموږ د معیاري ته د ځنګلي علاقې ته په راتلو باندې په خیرالې ویم. زموږ د ضلع مردان د ریډیو پیغام ګل لاله راغلی دی، ماشاءالله ډېره مهرباني. په خیر راغلی ګل لاله، بیا په خیر راغلی. څنګه درحات صاحب، دا یو ناشنا خبره ده زموږ په میاره کې، دا ډېره ناشنا خبره ده. څنګه ناشنا؟ ناشنا ده چې ګل لاله ګوره چې ته راغلی دی خو بالکل نه دی موږ لیدلی نه دی. پروګرامونه هم ډېر اورېدلي، ستاسو هم د نورو ملګرو پروګرامونه موږ د ریډیو پیغام موږ الحمدلله ملګري اوري او ډېر خوندور پروګرام دی. دې سره زموږ د علاقې د خلک حقیقت کې ویښي بالکل. ګل لاله ډېره موده پس زموږ همدا ارمان و چې ګل لاله به موږ چېرته وینو. ماشاءالله ګل لاله موږ سره نیغ په نیغه تاسو زموږ د پسمانده علاقې ته راغلی، تاسو په خپله اورېدل څنګه چې تاسو لومبي خبره. زه به اول خپل تعریف وکړم جي، زه لږ ګرم راځم خیر خفه کېږم ځکه چې ګل لاله ولاړ دی. د ګل لاله مخکې دی خو ګوره موږ نه بیا خبرې نه کېږي ځکه چې دا خو زموږ هغه ملګري دي او هغه مشران دي چې دي په هر لحاظ باندې چلېدلي دي، برابر دي. موږ خو دغه زمیندار خلک یو الحمدلله کار روان دی جي. زه خپله باندې دا زموږ تورو یونین کونسل دی، ویلیج کونسل چې کوم دي 3 دي زموږ دا. زه په خپله باندې ویلیج کونسل 3 تیر شوي سابقه ممبر پاتې شوی یم انشاءالله. اوس هم د دې خپل علاقې د ملګرو منډه کړله چې څه ده نو انشاءالله هغې نه موږ دا اوس هم تاسو ولیدل لکه دا موږ راځو د ملګرو په وینا باندې د دې علاقې منډه کړله چې سي د ملګرتیا موږ خپله باندې کوو. د ملګرو اطلاع وکړه چې بهې مېلمانه را روان دي تاسو راشئ نو موږ دا یې راوړلو. هغه خپل خوب هم دې وخت کې ګل لاله مخکې پروګرامونه به 2 بجې کولو، خوب به زموږ نه خلک د غرمې خوب کوي. ما ګل لاله ته بیا ټلیفون وکړ چې ګل لاله پروګرام داسې ټیم ته کې چې موږ مته په سوري دلته خوب وکړو که تاسو ته کښېنو. جزاک الله. راځه حکم خان بھائی. داسې چل دی چې لکه ستاسو کاکا ول راته نوم ووایه. زما نوم حکم خان دی. حکم خان کاکا څنګه یې؟ خیر شکر دی الحمدلله. داسې چل دی چې لکه ستاسو په راتلو باندې دا لکه موږ مړاو ګلونو ته اوبه واچولې، لکه چې کله موږ ډیو لاټین بلول نو هغه دوران کې به دا پروګرامونه موږ کول. اوس مطلب دا اوس چې دا بجلي راغلی ده نو بس اوس هر څه اوبه یې وړي دي. اوس هغه څیزونه د دې پروګرام مقصد تاسو د ډیوې او د لاټین خبره وکړه، دواړه داسې ښکلې ماشاءالله مشران یې. هغه وخت لکه مینه او محبت وجي چې دا بجلي راغلی هر څه یې وړو. ورپسې ریډیو راغی، موږ په شروع کې به کتل چې دی کې سړی کم دی ناست. بیا چې ټي وي راغی ګل لاله، بیا ټي وي راغی، ټي وي نه چې کم دی بس بیا د هغې نه لوبه خرابه شوه او به چې خرابه شوه نو سر چا سره جیب کې هغه شی شته، بس ستا مشغولات یې ضرورت نشته. بس زه په خپله باندې یوازې بس ځان له کافي یم، کنې په خبره بغیر د دویم کس نه ګزاره م نه کېده چې د بتلیم نو ځان سره به دویم کس بوتو. اوس چې ځې نو بس اوس چاته ضرورت نشته، بس دغه شی جیب کې دی او بس راویل او بس. پخواني دا نن سبانې ځوان چې دی زمونږ غوندې که نه د دغه دور د خوند نه خبر. لږ شانته د ځوانانو ته ووایې چې پخوا به ژوند څومره مینه به وه، څومره خلوص به و، څنګه به ژوند تېرېدو، څه خوند به پکې و؟ ډېر خوندونه پکې جي، شومبلې او پیاز او مرچکي و، قسم مې ډېر خوندونه پکې. اوس هر څه شته خو هغه خوند او هغه مزې نشته، هغه برکت چې کوم هغه لاړ والوت. وجه څه ده چې دغه برکت ختم شو، ورورولي ختمه شوه، اتفاق ختم شو؟ بس جي دا دې څیزونو ده محبت د ټول دنیا ختم کړو. نو څه به کوو؟ نو بس الله دې خیر وکړي په موږ دې الله پاک خپل رحم خپل کرم وکړي. نو په عقل خو ډېره ګرانه ده او جي او ځکه د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه ده زما د جانان مینه. بالکل. او کم کاکا ستاسو سره به نورې خبرې هم کوو ټایم په ټایم باندې مسلو باندې راته لږې خبرې وکړئ جي. تاسو سره د ماسوتن د شپې راغونډېږو دغسې ځکه د حکم کاکا خبرې لږ شانتې راځم. جی ګل لاله دا د چلو چې دی کله هلکو که نه هلکو نو زمونږ دا د کړی دی کې واده حقیقت کې چې پخوا خلکو په شملو پیاز سره روټۍ خوړه خو مینه محبت یې ډېر و، ډېر زیاته
اوس پته نه لګي چې دا څه داسې هوا راولته دا چې کټوله کې سروانه دی ولګي دا ډېر خوري زموږ د علاقې کې سازیانو د خپل علاقې کې خوري سازیانو راغلي شپې او ډېر خلک راغلي داسې پټي کې ناسو هغه کور چې دا ځان او هغه زنانه چې نه خپل خامخا تماشا نه کو چې هر ولګه خو تماشا کول دی اوس چې کوم نه سره جامې واچولې الکو کړه ګونګروګانې تړلې وږي ګونګروګانې تړلې سیوا الکوانه خو الکوانه کې خلک کار سکی بس هغه چې څنګه دوه د شنګ غرب ګروپ جوړ شو کنه چې غرب د شي په دیوال زور او دیوال دی راپرل دي شکر دې زړه خو هغه سره ته په دې غره دیوال لاغه نو الله پاک دې خیر ک د خوشاله او فساد جوړ شي دا د دې مرګورو دې خو ګوره بد ژوندۍ ده ژوندۍ کې چې دا خبرې نه نو ژوندۍ ورګرانېږي ځکه دا اوس دا زموږ د برګر چې کوم ناس دي فقیر استاد ناس دي د دې مننه چې تاسو سره مرګري مشران راغوته ملمانه خالد کاکا شو یا د نور مګری ټول دا نه تاسو وینئ هغه سره به خبرې کوو مخکې به سبا عمده اوسم د مرګري وخت نه وخت راځي کینی د دې لپاره چې یاره د دې خوشو ګرځېدونه د پزول ناس نه نن سبا لکان دي موبایلو کې ناس دي دا غینه دا شیخ دی دې سره د کچکول ټول خرابېږي د موبایل سره دی دغه سره موبایل سره بیا نور کې سي روټونه خو بچ شروع کړي زما په خیال دا غینه خو دې د ناس ته خدا ځکه چې مشران می کشران نو یو غلط حرکت نه کوي نو زما په خیال دا غینه داخله څوکړه په خوا چې به ودونه وکنه نو دغه شانتې خاکې به پکې کېدې الک به ځوان به ماشوم به د زنانه او جامې واچولې او هغه خپل له کور هغه کلچر او دا کلي هغه کلچر چې دی نو هغه به یې ښودو ډېر زیات خو نن سبا ډي جې سسټم رالی تمبل به او به یې به چې دی په تمبل وښوده واده هغه هلک چې به راننوته هغه به یې ستایو چې او دا حکم کاکا چې په دې لار راغی هسې داسې چېرته شوي دي که نه کاکا ابه استایلې کنه دنیا نه دې خو وخت آی چالو کو هغه کې څو خو لای ختم نه لګا دمګه بیا مرګور سره مرګرتیا کو ولکوانه او مطلب د مشرانو اوس خو چاته وې د مګین را له اوبر راواله وې ځان له خپل راواله تعالی څه چل شوی موږ ته چې مشر خبر وکړو چې ردی پلان کې ته لړ سره سوال جواب وکړه نو موږ بشاته نه کتل صحیح اوس چې کوم اوس د کندر هيا صاحب زه خبره کوم بس تاسو اخیری خبره کوم خیر دی وګورو تاسو د لارو بارے کې خبره وکړلې دا زمونږه تقریبا دا چکتوري دي ته وی کنه ویلج کونسل 3 په دې زما په خیر 45 کړي دي 45 کړي لکه دا سلطان آباد دی دا ورسره دی خو ملکی خوشحال کړي دي دا سه یو بل سره 2 کیلومتر کې 3 کیلومتر کې کړي دي دا 45 کړي دي دا څنګه چې تاسو په دې لیک ځای کې ولیدل چې دفتر او دا چوک دی دا نږدې ځای دی په کار خدای چې دفتر او دې خو روډونو لارې خو کم سے کم صحیح وکړه ځکه په غاړه نشته نو اخو زمونږه ځلانو خاص سره لګیدلی تاسو خبره چې څوک راغلي دی موږ خپل مطلب کړی دی خپل غرض کړی دی او قسم د خرم کدل ته په تماشې هم راغلی د خروان یوم بل دلته سکول دی پرایمري سکول هم دی دا ماشومان په دې خټو کې او په دې پولو باندې روان لار نشته د حکومت دا څه کې سیده څه به سیدي موږ نه یو خطا دي الکه ظالمانو چې رااله موږ د لسونه عزت درکو د سرکینو میټینګونو منډه کړل چې بم لخیر او ګدار پښتنو علاقې راخې د خلکو او کم سے کم د پښتنو خودونه ته پوسټو کې راشه کنه به بيزي ضرورت تاسو لاري ضرورت دي سکول ضرورت دي ضرورتونه الحمدلله دلته ډیر شي دي ریډیو پیغام به بار دغه خلکو ته دا ور یادې چې دلته کې راغلي وادیم کړي دي داویم کړي دي دغه واده او داوی چې دغه پوره کوي ان شاء الله تاسو سره به پروګرام کې مخکې بیا نور خبره هم کو خدلته زموږ سره یو ډیر قدرمن ملګری او د ریډیو پیغام ډیر ریګولر اوریدونکو دی ډیر ملما دوست انسان دی د چوپالونو کلی اوسیدونکو شاه حسین مومن را سرناست او مننه کو چې دلته کې هم راغلی دی شاه حسین صاحب څنګه خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو د الله شکر دی څنګه اجرا مشرانو خبرې دی واورېدې هر څه دی ولیدل سبا وي دغه ماحول او ټنګ ټکور په حقله یاره جی اجرا خو ډېره مزیداره جوړه شوې ده خو په اجرا کې مینه نه وي او تاسو کې مینه نه وي نو زه به دلته نه وی ولاړ دا تاسو کې مینه ده او د دې اجرې مینې زه دلته کې راوستی یم او دلته کې تاسو سره د پروګرام کې ما شرکت کړی د اجرې دا کم ماحول دی دلته مشران دي ځوانان دي ټول خلک چې دی نو موجود دي سبا وي دغه اجرې دوباره دا کوشش چې کوم مونږ شروع کړی دی په کم نظر ورته ګورئ دا کوشش تاسو ډېر انتهایی زه داسې ما سره داسې الفاظ نشته چې زه استعمال کړم ستاسو لپاره دا کم مهم او دا کم
تاسو چې کوم ستړي شروع کړي دي زه تاسو ته سلام نه زه تاسو ته سلوټ کوم چې تاسو کوم ستړي شروع کړي دي لپاره دا چې مکمل دا دوباره بیدار شي د خلک او دا خپل مینې او دا خپل حجرې به تر ژوندۍ کی واپس نو دا به زمونږ لپاره ډېره ښه خبرې کېږي دا ماشومان او دا ماحول زمونږ چې کوم دی ډېر ګډوډ روان دی صحیح ډیره مننه کوم چاته څه پیغام ورکړي د دې مشرانو خبرې مو واورېدې څه به وایې بس زه خو په اخره کې به دا وایم چې زه د ماشومانو ته چې کوم دی تعلیم سخت ضرورت دی دلته کې سکولونو کمې دی ځکه چې زه به خپله دلته کې راتلم دلته کې یو سکول و تاسو ته ما ویلي وو موږ نه دا 7-8 کیلومتر کې دی د شمشاد آباد سکول ته زه راغلم او دلته کې ما میټرک ما دلته نه کړی دی نو د دې ځای چې کوم ماحول دی دا چې کوم دی د ماشومانو لپاره چې کوم دی زه وایم دا به ډېر دغه جوړ شي لکه کدی باندې سعودي دغه وانخلي دا د مشرانو لپاره کار دي چې دلته سکولونو پروګرام برابر کی په د خپل مینګانو باندې خپل ام پی ایس باندې منسٹر ایجوکیشن منسٹر دلته وغوړي او د خپل دغه برابر کی او جی زو موسیقي والا طرف ته زم د کاکا سره به حضرت سره به خبرې کو چونکه مشران دي نو زموږ د پروګرام فارمیټ ټول سره به خبرې کو او په ترتیب باندې د کاکا سره خبرې کو بیا وزو موسیقي طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ کاکا څنګه خیر خیرت نوم مسله نوم می گلشیر دی کلمی نوم می تراب دی گلشیر تراب سے دوران آباد کې اوس هم تاسو ترین کوم او تاسو مینوالم جی اسی یو خبره کوم درته د لاجک باندې زمونږ یو بل ملګری دی د ملکند کې ښایسته محمد تراب صاحب هغه هم شاعر دی یو استاد هم دی خو تراب تخلص د استاد په شانتي ښکلي ښکلي برید او دغه شانتي ډکه ډکه نو دا د تراب چې چا تخلص د ټولو داسې برید دی که نه بالکل نه نو دا خو نشم ویلی خو دا تراب چې ما ځان له تخلص هېرې که نه نو دې کې یو عاجزي راځي خاوره ده که نه نو زما ځکه نوم جي تراب دی او جي وایي تاسو وایي دې قسمه محفلونو ته دا قسمه محفلونه اجرې دا غم خادي دی یو بل سره دغه روري خوري دا ختم شوي دي حجرې ختمې شوې کلتور چې دی هغه رانور تروړلی شو څه به وایې چې دا څه د بېننګۍ وار زه خو به دا ووایم ډېر افسوس سره جي اول خو زه تاسو ته د ریډیو پیغام ټول ټیم ته هرکلی وایم او شکریه ادا کوم چې دوی دلته رالو موږ دې مینهوالو سره مخامخ کړو نو ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم او زه به دا بله دا خبره په افسوس سره وکړم چې زموږ نه هغه غټې غټې حجرې چې دي نو هغه لاړې وتروړل شوې زموږ د که نه نو په څه وجه ځکه چې یو حجره وه او په هغې کې غټه ونه وه او ټول خلک د هغې لاندې ملاستو نو یو انګریز په لارې ته نو هغه د چا نه تپوس وکړو چې دا کوم هسپتال دی که نه نو زه به دا ووایم چې که هغه زمیندار و که هغه غیر زمیندار و خو چې کور به یې ډوډۍ وخوړه نو حجرې ته به راغې او د هغه ونې لاندې به سم لاس او که په حجره کې به کټ نه میلاوېده نو د کوره به یې کټ په سر راغشتی او د حجرې ته به ځان یې را رسوه که نه خو زه افسوس سره دا خبرې کوم چې زمونږ غمونه لاړه جوماتونو ته او خادم راله بیټکونو ته نو اوس خو لارو کوڅو ته نو مطلب چې یو نیم بیټک کم پاتې دی او هغې ته ته ورننوځې نو ټول ناست دي نو په خپلو غوښو اخته دي جي دا د سپلۍ عمره موبایل ورسره وي او هر یو لګیا دی شاغوت ورکوي نو نالجي نو زه به دا ووایم چې ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم مطلب دا چې تاسو هغه زور رئیس او مطلب چې دا را ژوندی کړ نو ستاسو ډېر مشکور یم تراب صاحب نه یو تپوس کوم تراب صاحب تاسو د دې کلي جی او زما دې ځای کې کلي دې ځای خو نه خو دغه خوا کې کلي دوران آباد دې کور د جومات سره دی نه ټیک هم دی نه حقیقت دی جومات سره مونږ کار دی دا تپوس مې ځکه وکړو چې دې د ډېر لرې لکه زموږ مینې راوستلې او راله موږ سره په دې پروګرام کې دې شرکت وکړو په خصوصي توګه باندې نو ډېره مننه کوم ډېره مننه تاسو نه به شعر غزل اورو خو واپس یې کې وروسته به درنه او د صبح موسیقۍ والا ملګرو خواته وځو د موسیقۍ اورېدونکو ډېر ښکلی محفل دی دلته کې په ګڼ تعداد کې رباب منګي والا او دغه د ساز او اواز د دنیا دغه ملګري چې دي نو دغه دلته کې ناست دي موجود دي د ټولو سره به خبرې اترې کوو د دوی پیژنګلو به تاسو سره کوو او بیا به چې دی د دوی نه موسیقي هم اورو رباب په ړومبي رباب باندې چې کوم ملګري ناست دی دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی جی نوم دې څه دی فقیر جان
بختی جان فقیر جان بخر جان فقیر جان فقیر جان فقیر جان. فقیر جان فقیر جان کاکا دی اوه فقیر جان کاکا څنګه خیر دی یار الله دې طبیعت ته خده الحمدلله. تاسو مې ډیر صفات اورېدلې و نه څنګه الحمدلله خیر دی بالکل فقیر ربابي استاد چې دی فقیر استاد د څومره وخت نه رباب غږی تقریبا یار 25 کارونه خوب شه 15 کالونه ماشاءالله اوس د کړم په سونه ټایم کې تقریبا داسې کال نیم کې زده کړم کال نیم کې مزده کړو ها دا راته وای چې رباب منګې دا د اجرې ښکلا ده صحیح شو په خوا چې به ودونه مو نو دغه قسمه د منګې د رباب محفلونه بو دا اوس نن سبا ختم شو سبا وای یاره مونږ وایو چې بس اړو ختم نشو دا پکې لګاو او وجه څه ده نو به دا موبایل دا رالی او مثال خبره دغه شي دا پروګرامونه لکم کوس کړی دي کنه نو په دې وجه باندې د مارکیټ لکو نه کډون راځي اوس نو پارټي چې دنو پورا برابر د ماشاءالله ټول سور ملګری مونږ وای چې مونږ هم د سره په دې پارټي کې شامل شو نو دا سينور کله راټولېږي کنه راټولي غواو کنه راټولي دا چې کوم مرګ ناس ویني کنه راټولي دا چې په درې مسلور ما هفته کې او پیرا او راټولي ګو شو او واو لکه اسم راټولي ګو نور کا سویل غواړي د دې پروګرام په حق لا یا د محفل په حق لا نو بالکل ویل شي نو بس وایو به تا کنه خدای نور مرګرو سم لګونه ټیک تا ډېر زیاته مننه یو بل مشر را سره دلته کې ناشته او خپل مشر دی پلاس باندې 15 شپږ ګوتمی دی او دا خپل خندرو یا انسان دی او سو خبر ور سره کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له خیر دی بالکل نوم مسده ټول مشر دا نوم مسده کاکا زما تاج محمد خان تاج محمد خان تاج محمد خان کاکا څنګه خیر دی ژوند څنګه روان خدای الله کرم دی خیر دی بالکل او ملګری دي څنګه دي ملګری مخدي فقیر جان مخدي مسعود مخدي او منام خدي دا ټول مرګري زمونږ نه رحمت الله خالد چې نو دا اوس لون شوی دی غریب او دا زمونږ د وخت مرګري او ټپه چربي ته لکه غزل صحیح وسلون شوی دی نو په غټ ډنګ ور سره نو بس ګرځي خیال کوو دې په نوې رانه اس ډېر خوش قسمت ہے چې دا زه خپل پارټي د الله درکړل و موس مې د توی چې لکه ته خو سکار مار نشي کولای کنه نو رازل ته ما سره ناشتي او بس خورس کا حساب کتاب ما منا نو دی وی چې تل د وړو مور مې یادېږي نو خبره ورپسې مکو غره اوري سید ډیر مننه کو دا بل ملګری دی د سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی جی بالکل مومن خان جی مومن خان د کوم ځای هم د دې زیو جی د دې ځای او ریډیو اوري جی اورو پروګرامونه مخخي بالکل ډیر نن پروګرام ته څنګه په کم نظر ګوري څنګه فن کې دا بس د کلو پروګرام جوړو دا ډیر مزیداری خلک به موري ان شاء الله او تاسو دا کوشش وکړئ او ورځ مونږ ته مو غواړي دا ټول مردان چې تاسو په سټوډیو د چې نیخ پنه او تر سره واده وکړه چې راغواړو بالکل دا ټول مرګري دا کم چی بالکل بس دا کم چې زما سره لا یو دا واده د پریډیو باندې چې تاسو نه به نمبر الو او تاسو به راغواړو بالکل بچ دلته تاسو په ژوند به خبرې کیږي په فن به خبرې کیږي او پوره 2 غنټه به تاسو سره صرف چونکه اوس خو اجره د نورمال ګریم دي خو پاغه کې به صرف تاسو سره او خپل محفل به تکلیف په دلته ګرمي بجلی مسله می بجلی نه لارم خرابې تاسو خبره د خلینو وسوته بالکل مونږ ډېر لری زو صحیح ده ان شاء الله راغواړو بم ډېر مننه کو پر رباب بل رباب باندې دلته بل ملګری را سره ناشته دي سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي رور مهرباني مننه نوم مسده زما جی نوم مسعود دی د قاسم یم مسعود صاحب د سونه وخت نه رباب چې دین دغه غوي دا تقریبا کم سے کم د یو شلو کالو وي کم سے کم د شلو کالو نه ماشاءالله زدکیږي سونه ټایم کې لکه فرض کې زه غواړم چې زده کوم بس دا تاسو ذهن پورې کار دی چې تاسو ذهن ټکی ان شاء الله نو زه مچ کال ور کې را سره سه وړو کې شانتي او رباب شتم بس په ایریا اصل کا وخت مزه بس ساره ګاما په خمیز د کړې دي چې کله لري که خیری نه ان چې کله داسې دغه جوړ شو کنه بیا به ان شاء الله خپل عبور حاصل کیږي او صحیح څه پیغام چاته ورکې یاد د محفل پاکله باندې د پزړه څخه خبرې نو یادا کم منګیره باب محفل نو بالکل ویل شي
د دې په باره کې خو زه دا وایم چې دا خو کلیواله پروګرام دی د حجرې او تاسو شکریا خو مونږ نشو ادا کولی زموږ خولې وړې دي خو به هر حال ستاسو ډېره مننه چې زمونږ د دې غریب خانو ته تاسو راشئ او زمونږ د دې غریبانانو وروڼو تپوسونه وکړئ او د هغوی دا پیغام ټولې دنیا ته ورسي که هغه د ښې وي او که د بدې وي خو هر قسمه خبره چې هغه هغوی ته ورسي که نه بقایا پکې بیا تاسو د دې سړک باره خبره وکړه نو دا د دې نه به لا څوک خبرېدل کله اوس ته انشاءالله زه یم چې نیغ په نیغ به ډېر خلک خبري خو الله یې داسې وکړي چې زمونږ دا مشران په دې باندې غور وکړي او د دې څه لاره روباسي نو زه به دا ووایم چې ټولو مینهوالو ته نه پیری پورا دا غړی والا سړی زموږ ناظم دی کاکا لږ شانتې را نږدې ښه دی راله وګرځېدل نه پیری پورا د کټمې شو زما درش پیڅه کاله عمر دی او کم از کم 12 کاله مونږ هم دا پانو کې داسې د وزرو ده ستار او منګي دا فکر زما مرګري زه به ستار غږو ستاسو نوم څه دی اول ما خالد نامه ده خالد او بس اوس دې پرما په سید رحمان راغې نو بس هغه مجبور کړم مې لکه دا شی زه اوس کمزور یم نشم کولی زما نظر نه لګي زما 15 نظر مو د مخکې نه و ټیکو دا یو سره زما ټیکو او 15 سال شو چې دا ختم شوی د بس دې ماته یاره بجلی نشته بجلی مې زما ورته کار نشته بجلی سره صحیح نو کاکا نور که سویل غواړي بالکل ویل کله بس تا ډېره مهرباني دي تاسو ډېره زیاته مننه تاسو څنګه مرې مې بیا ورسته به دغه وکړو ساده وبه د منګي والا سره یو ملګری د سره خبرې کوو او بیا به السلام علیکم وعلیکم سلام جی په خیر علي مهرباني مننه نوم څه دی نوم جی زما رحمت الله دی رحمت الله صاحب منګي وای هغه ټپه څنګه ده وای تر نیمې شپې منګی زما لالې وخینه او حجره په نوم د ملنګ جان ده تر نیمې شپې منګی زما لالې وخینه څومره وخت نه منګی غږوئ یاره جي موږ به مسافري کوله او بس د خپله در غریبي مزدوري به هم کوله ټول به کسان به رایوځي شو دا مرګري او بس هغې کې هم چې کم دی نو به دا غږوو اصل کې دا منګی یوازې څه کې چې ستار زه غږوم نو ستار دې راوړی اوس مې جي نه دی راوړی هر سره څه په برابر دي خو را مې نه وړوړی مې پې ونه کوم ویل یاره ګورم چې دا پروګرام به څنګه وي څنګه به نه وي که نه چې دې راوړی خوند به یې نو انشاءالله تعالی که خیر که بیا داسې سټوډیو ته هم چې راغواړو انشاءالله بیا بالکل به دراوړم ساره د هر څه پورې به درځو د خیره او سره څه به راته اورئ ملګري به راته چې څه اورئ به راته چې ستاسو څه خوښ وي ټپه چاربې ته ټپه چاربې ته زه یم که لومبی داسې څه کلیواله لوبه وي ټپه به وکړو چاربې ته بیا وکړو دا صحیح ده ټیک ده او هلکه کیمرامین صاحب ډېره مننه شکیل چې دی نه هغه هم د خیال محمد کاکا زوی دی شکیل لاره کې درته څه مسله وه که نه نه جنا هېڅ مسله په خیر راورسېدې او څنګه یې ستاسو دعا تاسو خیر پروګرام خوند کوي که نه بالکل ډېر خوند کوي چاته سلام کلام کې بس د ریډیو اورېدونکو ټولو ته سلام کوو د زړه د کومې نه او الله دې داسې اجرا او داسې دغه بیا په دې ملک کې راولي چې خوند ته واخلي بابا مونږ راوستو الحمدلله مزه وکړه مونږ هم ته خوند واغشتو ډېره زیاته مننه کوو او یو بل کاکا را سره دلته موجود دی دوی سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی جی طبیعت ته ښه دی الحمدلله نوم مو څه دی درویش کاکا د چوپالونو نه خو نه راغلم جی هغه یو جومات والا څنګه پروګرام دی وکړو پروګرام مې وکړو ډېر مزدار دی ډېر خوند دی وکړو بس دا خو 2-3 ورځې نه مونږ پته مو شو حسین صاحب راته ویلي چې انشاءالله پروګرام دی که خیر وځو به نو بس مونږ سهار نه بیا مرګري شوي بس دا نوم راورته خو لار لږه خرابه وه پمپولو موړو رالو بس پکار ده چې دغه امپیګان او مینګان د دې ځای د لارې بندوبست او جی بالکل 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 زمونږ سلام کلام کې یاره سجادوتی صاحب ته سکندر صاحب ته سپیشل سلام ګل لاله ته وسیم سجاد ته ټول ټیم ته سلام صحیح ډېرې زیاته مننه کو دلته یو بل مشر دی لږ شانتې به چونکې انور دی د سوري ته به شو د کاکا سره خبرې اترې کوو السلام علیکم کاکا خیر دی څنګه خیر دی طبیعت نوم مو څه دی نوم مې جی بادر صرف بادر که نه بس او صرف بادر کاټ کې صرف بادر لیکلی او د کوم ځای زه د خوشحال کلی یم جی د خوشحال کلی څونه لرې دی یاره دا جی بس دی دی کې 5 منټو لار ده بس مخامخ دی او
خدا زمونږ غونډ دی که نه نو څنګه خبر شوی وې څنګه رالې نو اطلاع راته سید رحمان دی کړی راځي باغي زه ستاسو خو اورم لکه په ریډیو ډېر زبردست غوږ د اورم ریډیو پروګرامونه هم خوښېږي ډېر زبردست خوند کوي که نه ډېر خوند راکوي ډېر والله اورم بالکل کوم پروګرامونه دي زیات خوښېږي یاره زیات چا بالکل مې ستاسو هر پروګرام زه اورم ګوجرو غړی ته تلي بل هم مې اورېده ښه صحیح او بالکل اجره پروګرام څه ښه دی که نه ډېر ښکلی دا خو یو زوړ دغه دی ډېر مزه کوي او موږ کوو ګپ لګوم که نه او کار روزګار څه کوه کار بس زمیندارۍ پروګرام کوو زمیندارۍ په حق راته ووایه چې د ستاسو د علاقه کې کم فصلونه زیات کېږي او زمیندارانو ته څه غټې مسلې دي زمونږ جي زمیندارانو ته خو دا دی چې خاوره مهره ګرانه ده کړه که نه لکه حکومت او نور ګنې ښه کېږي جوار هم ښه کېږي غنم خو خاورې نه کار ګران دی حکومت موږ ته ډېر ریټ اوچت کړی او شولې جي کېږي څنګه شوله څنګه ده شوله ښه مزېداره کېږي نن سبا کم فصل کرلی شي نن سبا شولې کرو اوس موږ کر کوو واو کر چالو دی که نه او ګنې کرلی شوي سنبال شوي بالکل او شولې اوس لکه کرو بس دا به بیا که خیر وي راځي به خو بس دا دونه خاوره نه غواړي شولې جي او صحیح نو چاته څه سلام کلام لګي بس ټولو ته ستاسو ډېر شکرګزار یو چې موږ له دې شاړو ته رالی اورې او بس ټولو ته دوا سلام خدای پاک دې آباد لري دا پروګرام ډېر صحیح پروګرام شروع ډېره زیاته مننه کوو ستاسو یو ځوان را سره موجود دی د سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام بچی نوم دې څه دی ګلریز خان ګلریز سبق وې او جی په سویم کلاس کې اتم کې څنګه پروګرامونه اوري ریډیو اوري کم پروګرامونه اف ام ریډیو 97.4 نو پروګرامونه دي خوښيږي او جی کم پروګرامونه خوښيږي دي میرا صدا او ریډیو دا خاو د ملګری د شته ملګرو نمونه دی نه څوک نشته خزادار ته وای کنه او تاسو درنو کوم وای ما کورانه صفا درته هم نه مخکې نو کم درنه وای نه جواب در کوشم در نه کنه وای نه بیا به جواب خامخا راکې نه جی وای ما راکوه وای ما کوه سوال ما کوي ډېره زیاته مننه څنګه موږ ورته هغه کم سیز دی هغه هم دا دی چې زه ولا راغلی یم کم چې دومره لرې نه راغلی یم هغه هم دا سیز کم سیز دی هسې خوند خو کوي ډېره مزه کوي ډېره په دې حجره کې نن خپه څوک هم نشته دی د ټولو په مخونو باندې خوشحالۍ دي او خنداګانې دي او زه ډېر خوشحاله یم ورته خوشحالي دا ټول دې کې هم د خپه لږ نشته او که چېرې تاسو نه وی راغلی نو دلته کې به دا محفل هم نه وي دا به ټول چېرته په دې لښتو یو ځای بل ځای په دې پټو کې به ناست وي او خپه به نه نو نن څومره خوشحالي ده او زه څومره خلک وینم که نه او په دې مخونو باندې خنداګانې دي نو زه زړه کې ډېر زیات خوشحاله یم هغه ستاسو د برکت دا ستاسو د برکت نه زمونږ خو پکې څه نشته که نه ستاسو غوندې د ملګرو یارانو دوستانو وجه ده جی دا ستاسو برکت ځکه دی چې لکه تاسو دلته کې رالی او دا دومره محفل چې جوړ شوی دا ستاسو دپاره جوړ شوی دی دا حجره چې کم ده هم دې ځای کې ده دا مخکې نه ما بعد دغسې ده خو دا نن چې دا محفل کم جوړ شوی دی دا ستاسو د برکت وجه ده نو داسې پروګرامونه چې تاسو کوئ که نه نو موږ به انشاءالله چې هر پروګرام له ځان دررسو کم ځای کې م چې وي ځان به ور دررسوم ځکه چې دې کې خوشحالي ده دې کې محبت دی او دې کې مینه ده صحیح ډېره مننه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی جمشید څنګه خیمه د کم ځای د خوشحال کلي د خوشحال کلي نو دلته څنګه سکې بس دلته پروګرام راوړی ستاسو کور ته دا سړک نه لار تللی که نه نه د دې کور د جومات نه جومات نه لږ مخامخ دی او جمشید پروګرامونه اورې پروګرامونه دې خوښېږي بس ستا خبرونه هم ډېر خوښېږي ستا پروګرام ګل لاله پکې شپې ډېرې ښکلې خبرې کوي هغه ټول پروګرامونه خوښېږي صحیح ده نو ټپې درځي که نه یو ټپې خو نه راځي یو دوه ټپې راته بیا در نه خفه یم نه ټپو والا لیبا نو څه والی سندر والی ٹھیک ده ډېره مننه کوو بچی ستاسو نوم دی نومانو او سبق وې په سویم کلاس کې دریم کې صحیح ده ډېره مننه کوو کاکا څنګه کوم خلکو خبرې دې واورېدې او ډېر ښکلې ته موږ نه ولې لرې کې ګوره یو خو دا غلط کار کړی چې چونه دی نه راوستلی لږ شانتې سوري ته به شو لږ شانتې چونکې نور هم دی او د کاکا سره څنګه مونږ هم پې نه یو مونږ سره ستاسو غوي تاسو مېلمانې چې تاسو په نور یې موږ خود په نور یو خو ګل لاله نه دا ګیله یم کومه چې چونه دی نه راوستې موږ ته خو دا چونه به دې خورو چې دا څه شی دی پیرې دی
ګل لاله موږ دې اریان کړي یو ځکه چې کله به څه خبره کېده نه چوناو مخې ته راته پای باندې موږ هم خبرې کړې تاسو زمونږ د ملګري مشران ولیدل الله دې وکړي څنګه د ملګري راغونډ شوي دي زمونږ پښتانه وروڼه راغونډ شوي دي مشران سپینګیري پکې دي زمونږ الحمدلله اجرې دلته په دې بانډو کې اجرې شته هغه آباد ودانې دي په دې مشرانو کښېني په هسې دغسې الحمدلله ماحول بد نه دی دلته کې بل دا څونه مشران چې کوم داسې تاسو وینئ دا مشران حقیقت کې زمونږ په دې علاقو کې ډېر څنګه چې دا مشرانو دا پروګرام راغونډ شوی دی الله دې داسې وکړي چې زمونږ ملک هم دقسې الله پاک د خوشحالو کړي که موږ ډېرې خوشحاله کړو خو چې موږ باندې بره نه مطلب دا دی دا ټول غریبانان تاسو ولېدل دغه کاکا د کوم ځای نه راغلي دلته کې ناست دی نو د بدو د غریبانان راغلي دي او موږ سره د بره نه حقیقت کې ډېر ظلم زیاتې ګرانۍ شروع دي که موږ ډېر پروګرامونه دی کوم زموږ مخلوق الحمدلله خوشحاله دی خپله روري خپل حجرې پاسي هغه الحمدلله ملګري کوي کاکا یو تپوس درنه کوم پوچ بم کو یا پټه ګیټۍ چې ورته ویلې پخوا هم کړی دی که نه یاره جي هغه لوبې به هم کولې په حجرو کې زه اوس هم چې کوم دی نو د خپلو ملګرو ته وایم چې که سار موږ بحث کوو چې یاره موټ څه شی دی موټ تاسو کېدای شي هم نه پېژنئ چې موټ څه دا د هر علاقې خپلې لوبې د خپل نومونه یې دي دا خو صاحب دا فصلونه وه فصلو ما وی چې دا زموږ اوسني کل دا خبره بالکل پېژني دا څه دي موټ څه ته وایي دا به د سارو له ګیا راوړه جي دا ګیا و یو قسم ګیا وه نو هغه زموږ سار زنانو دا بحث کوو چې یاره نور کله به جاز وګرځېده دا ماشي مچان دا سپرېګانې به وشوې نو مرضونه به هم نو او دا دغه څیزونه چې دا به ختم شي اوس جی اوس هغه نه کېږي نو موږ به هغه وخت کې دا ګیاګانې ورېبلې دا جاز نه ورځ مخکې درې ورځې مال له موږ ګیاګانې نه ورکولې او دا بیا موږ وینځلې بیا پسته یې مال له ورکولې جی نن سبا ځوان جغ نه پیژني دونګاچه نه پیژني منګې کټوۍ قلپي دا قسمه دا څیزونه نه پیژني موږ به صاحبه د خپلې زمانې په ټیم کې د مشرانو ډوی ته تلو اوس هم د مشرانو ټولي ته اکثر حقیقت کې موږ نه چې کوم مشران دي باقاعده زو د هغې نه دغه مشرۍ دغه وختونه خبرې ډېر غټ خوند کوي هغه وخت کې به ډېر زیات عزت و چې مشر به چېرته ناست و کشر والته ورته نه به ورته ما په خپله باندې پرون بحث کوو چې په جومات کې کشران مخکې سب کې ولاړي موږ دور کې چې مشران به ناست و په سب کې موږ جومات په ګیټ کې ناست و ځکه چې د شرم نه د حیا نه موږ ته تېر شو کشرانو دونه حد ته رسېدلي چې د مشر خو بالکل عزت شته دی نه ولې نشته چې داسې حجرو کې دې مشرانو سره کښېني نه او زه دا وایم چې اوس هم دا ملګري راغونډ شوي دي ډېر ښکلی محفل دی دا زموږ علاقه ده خو دې کې زه دا وایم چې اوس هم داسې خلک چې په پولو به ناست دي غیر خبرې به کوي نور څه نشې تماشې به کوي د هغې نه دا ښه دا ده چې که نور څه نو